د حبیب الله کلکاني په وړاندې او د امان الله خان په ملاتړ د وزیرستان د وګړو اتلولي. د وزیرستان وګړو لکه د نورو افغانانو په څېر د هېواد له خپلواکۍ نه ملاتړ وکړ او هم د امان الله خان تر شا ودرېدل او د انګریزانو پر ضد جهاد ته چمتو شول. که څه هم امان الله خان د خپل نیکه او پلار په څېر د ډیورنډ د کرښې لاسلیک په اړه کوم داسې ګام یې پورته نه کړ لکه څنګه چې د هېواد د خپلواکۍ په اړه یې پورته کړی و، ولې بیا هم کرښې هغه غاړې پښتنو په سر کې د وزیرستان وګړو له امان الله خان نه ټینګ ملاتړ اعلان کړ. له بده مرغه چې د هېواد دښمنانو د پردیو په لمسون د امان الله خان په وړاندې په ډول ډول ګډوډیو او توطیو لاس پورې کړ چې له بابته یې امان الله خان دې ته اړ کړ چې له واک نه لاس په سر شي. خو بیا هم د لوی افغانستان ډېرو وګړو د ټولواک پاچا امان الله خان ښېګڼې د ده له تېروتنو او بدګڼو څخه لوړې او د هېواد په ګټه ګڼلې، ځکه خو یې د سکاو د زوی په وړاندې د ده ملاتړ وکړ. له دغو ملاتړ کوونکو څخه یو هم د وزیرستان وګړي وو چې امان الله خان د خپلو فرمانونو په ترڅ کې له دوی څخه غوښتي وو چې له ده څخه ملاتړ وکړي. د اعلی حضرت امان الله خان په لاسلیک کښلي شوي فرمانونه چې پکې د یو پوځي امداد غوښتلو هیله کړې وه ولوستل، بیا مې د وزیرو مشرانو ته وویل په افغانستان کې ډېر قومونه ژوند کوي، ولې امان الله خان د خپل ملاتړ لپاره د وزیرستان ننګیالي قومونه غوره کړي دي، نو ځکه یې زه د همدې فرمانونو سره راولېږلم. دغه فرمانونه چې شمېر یې 15 پاڼو ته رسېده د امان الله خان د کورنیو چارو وزیر عبدالاحد خان وردګ جرنیل یار محمد خان وزیري ته سپارلي وو چې نوموړي له دغو فرمانونو سره وزیرستان ته لاړل او د ګڼ شمېر مشرانو په ګډون یې د بېلابېلو سیمو له اوسېدونکو سره ولیدل او په دې هیله چې له وزیرو مسیدو داوړو او تڼیو ولسونو سره یوځای د امان الله خان په ملاتړ د غزني په لور وخوځېږي. د وزیرستان او د وزیرستان د شاوخوا سیمو خانانو، قومي مشرانو، روحاني شخصیتونو او ملا امامانو په بېلابېلو غونډو کې د امان الله خان له بیا واکمنۍ نه ملاتړ وکړ چې موږ د وزیرستان د شیر محمد خان خوجلخیل، محمد افضل خان زلیخیل، مولوي عتیدګل، ملا فضل الدین، ملک ګلدین خان او په سلګونو نور مشران چې شمېر یې 50 تنو ته رسېده د بېلګې په توګه یادولی شو. په کال 1408 کې د سور د میاشتې په لومړۍ نیټه د وزیرو او مسیدو ګڼ شمېر وګړي د واڼه له مرکز او شاوخوا سیمونه جوپه جوپه له خپلو مشرانو سره روان شول چې افغانستان ته د تلو نیټه معلومه کړي. کله چې انګریزان د دوی په پرېکړه نه خبر شول نو بیا یې د واڼه د پولیټیکل او تحصیلدار 2 استازي د جرګې ځای ته راولېږل او دوی ته یې په ټینګار سره وویل چې انګریزان وایي چې تاسو د امان الله خان له ملاتړ نه لاس واخلئ او اوس امان الله خان په کابل کې نه بلکې کندهار ته تښتېدلی دی. دا ځکه چې اوس د ټول افغانستان خلک د حبیب الله نه ملاتړ کوي او د قیدیاني امان الله خان په وړاندې پاڅېدلی دي. د جرګې له غړو نه لومړی ملا حمد الله اخوند پاڅېده او هغو ته یې وویل مونږ هرومرو ځو او د امان الله خان د ملاتړ لپاره مو اوس دستي 6,000 جنګیالي ځوانان تیار کړي دي. که تاسو زموږ مخه نیولی شئ دا ګز او دا میدان. له نوموړي نه وروسته د وزیرستان نورو مشرانو لکه شهزاده صاحب، انګور خان، دلباز خان، زنګي خان او هفتې خان هم په خپلو ویناو کې خپل ملاتړ اعلان کړ او ژمنه یې وکړه چې موږ ډېر ژر د غزني په لور خوځېږو. په لیار کې ټولو مېړنیو ملي سندرې ویلې: پښې دې ټینګې کړه غازي، ستا په مرسته ننګیالي، موږ لښکر د پیونده، د اندړ او د حمزه په حساب 6,000 جنګي، پښې دې ټینګې کړه غازي، را سره دي مشران دي اکثره جرنیلان، کومندا د مریاني، پښې دې ټینګې کړه غازي. چې د وزیرستان ننګیالي د 3 ورځو په شاوخوا کې ارګون ته ورسېدل،
غوښتل یې چې لومړی د ارګون نظامي کلا د حبیب الله له پلویانو نه ونیسي، خو له بده مرغه چې په دغه وخت کې ملک بهرام خان سلیمان خېل چې څو تنه نور هم ورسره وو خبر راوړ چې د کندهار 10,000 کسیزه لښکر په غزني کې ماته وخوړه. له دې خبر نه وروسته که څه هم د پلټنې لپاره نصرالله خان اتمنځی وزیر د ارګون ښار ته لاړ او د یاد شوي خبر رښتینوالی یې ځان ته معلوم کړ، نو ځکه خو د وزیرستان 6,000 کسیز لښکر وروسته له 4 ورځو نه بیره راستون شو.